ډېر ګرانو ماشومانو السلام علیکم. هیله لرم چې ټول جوړ روغ او خوشاله راغلي وئ چې خپل نوي درس ته غوږ ونیسئ. بیا به هم خپل نوی درس په کومه مبارکه کلمه پیل کړو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، اوس هم ښه سمه زده شوې ده دا کلمه مبارکه. د موږ تاسو نوی درس کله چې میم د ری سره راشي څنګه لیکل کیږي؟ داسې لیکل کیږي، هغه د لاندې ځای د غوڅې ری ورسره راځي، لکه میم ری د مرغۍ په کلمه کې. د مرغۍ ته وګورئ، د ښایسته مرغۍ ته چې د یوې خوا بلې خوا ته ځي. په دغه باغچه کې چې د مرچو باغچه ده، په مرچو کې هم میم ری راځي. میم ری د مرغۍ په کلمه کې، میم ری د مرغۍ په کلمه کې یو غی نو یا د میم ری تر مخ راغلی غی، مرغۍ شوی، مرغۍ. میم ری د مرغۍ په کلمه کې، میم ری مرغۍ. او اوس راځو ګورو کله چې نون د ری سره راشي څه رقم لیکل کیږي؟ داسې لیکل کیږي، نون ری داسې لیکل کیږي او نر تلفظ کیږي، کله نور، کله نر، کله نر. دلته نرګس کلمه کې نون ری د نرګس په کلمه کې نر تلفظ کیږي. یو ګاف سین د نون ری په مخ کې راغلی ګس، نرګس. دا د نرګس ګلان دي. د دغه کور د خلکو نرګس ګلان حتما خوښیږي. د خپل کور تر مخ یې کرلي زیړ د نرګس ګلان، سپین د نرګس ګلان او شاوپرک هم د خوا خوا ورته ګرځي، ورته خوشحاله دی. نون ری د نرګس په کلمه کې، نون ری د نرګس په کلمه کې یو ګاف سین د نون ری تر مخ راغلی نرګس شوی. او اوس راځو ګورو کله چې واورې ور تلفظ کیږي او داسې لیکل کیږي، لکه ور په خپله د ور یوه کلمه ده او معنا ورکوي ور. دې کوټې ته تاسو وګورئ، شمال ور وهي، ور پورې کیږي او بیرته واس کیږي. واورې ور په خپله د ور په کلمه کې ور یوه کلمه ده. واورې ور دې ورته وګورئ چې کله وازیږي او کله بیرته پورې کیږي، حویلی ته معلومیږي، په حویلی کې ونه ده. واورې ور. نور نو تاسو درس هم دومره و. تاسو په خدای سپارم، خدای دې وکړي چې ښه درس زده شوی وي. خدای پامان.